کدن را روان دی د زن کدن سخت را روانی دی وجاءت سکرت الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحید د کم مرګ نه او د کم سختونه چې مونږ یریګو تختو تی دا یو ورځ په مونږ باندې را روان دي دا په مونږ باندې یو ورځ را روان دي د مرګ سختۍ دي ډېرې دي په مسلمان باندې هم دي په کافر باندې هم دي خو د مسلمان د پاره د ګناهونو کفاره ده او د کافر د پاره دا یو سزا ده سزا ځن کدن سخت پاره سړی راځي په نیک هم راځي په بد هم راځي حتی تر دې پورې چې په نبی علیه الصلاة والسلام باندې هم د ځن کدن سخت راغلی ده حدیث مبارک کې راځي کله چې نبی علیه الصلاة والسلام په حالت د نزعه کې و خواته ورته اوبه پرتې وي په هغې کې به یې داسې لاس ښکته کړو چې دا سخته به پرې ډېره شوله او دا لاس به یې لون کو داسې به یې راواغسته په خپل مخ مبارک به یې داسې راوکاږو او بیا به نبی علیه الصلاة والسلام وویل لا اله الا الله ان للموت سکرات د الله تبارک وتعالی سره څوک شریک نشته دی یقینا د مرګ دپاره ډېرې سختۍ دي د مرګ سختۍ حق دی د ځن کدن سختۍ حق دی عایشه بی فرمایي وی ما چې کله د نبی علیه الصلاة والسلام د ځن کدن سختي ولیده که نه نو زما دا وهم ختم شو وی مخکې به ما وي چې څوک بدعملی په هغه باندې د ځن کدن سختي ما وی چې څوک بدعملی په هغه باندې د ځن کدن سختي خو چې د نبی علیه السلام سختي مې ولیده دغه وهم او دغه خبره زما ختمه شوه الله تبارک وتعالی دې موږ ته د ځن کدن سختي اسانې کړي د ځن کدن سختي راته پرتې دي رونو دا راته پرتې دي دې له به تیاری کول غواړي یو صحابي دی عمر ابن عاص رضی الله تعالی عنه دا ډېر وخیار صحابي و دی به چې ځان له کېناسته نو په جړا به شو وی کاش چې داسې یو وخیار انسان وی چې ماته د ځن کدن د حالات بیان کړه چې په ځن کدن کې په انسان څه تېرېږي دا به د ټول ژوند کې دا ارمان کوم کاش چې داسې یو وخیار انسان وی چې ماته د حالات د ځن کدن بیان کړی د ځن کدن په ټایم کې چې په ده کې مې خبرې شروع چې دا ماته کولی چې اوس په ما سره دا کېږي او دا کېږي دا افسوس په ده کوم چې کله دی بیمار شو حالت د ځن کدن کې شو که نه او بیهوشي پرې راله نو چې کله په هوش کې شو نو زوی یې خواته ناست وی بابا تا به دا خبره ډېره کوله چې کاش یو وخیار سړی وی چې ماته حالات د ځن کدن بیان کړی نو ته خو هم ډېر زیات وخیار ته هم ډېر وخیار انسان نو ته راته اوس ووایه چې په دې حالت کې په تا باندې څه تېرېږي دا خو راته ووایه چې په تا باندې اوس څه حالات دي هغه ورته ووایي بچیا د ځن کدن چې کوم حالات دي زما سره الفاظ نشته چې هغه زه تا ته په الفاظو کې بیان کړم زما سره داسې الفاظ نشته دی چې زه تا ته د ځن کدن د حالات بیان کړم خو دومره درته وامه که نه چې رضوي غر نه دی رضوي غر دا د یو غر نوم دی زه وامه چې رضوي غر زما په دې سټ باندې ماله چا ایښی دی زما په دې سټ باندې رضوي غر پروت دی او داسې وامه ما ته داسې لګي چې زما په دې بدن کې د غنو یو څانګه خوره شوې ده او د هغې دا څانګې زما هر رګ ته رسېدلي دي او زما نه په خوله باندې دا څانګه څوک روباسي او هغه غني هغه ازغي زما دا رګونه شلې او داسې را روانه ده زه هم چې زما په دې خوله باندې زما نه د غنو څانګه راښکل شي او زما دا رګونه شلېږي وی زه داسې محسوس وم او بیا ورته وی دا سات دومره په تکلیف سره اخلمه که نه چې لکه اوښ د ستنې په سوم کې چې ننوځي دومره په تکلیف سره زما دا روح دن نوبار کېږي دا ساه مې دن نوبار کېږي دومره تکلیف ته راته د ځن کدن دا سختې رونو موږ ته پرتې دي دې له تیاری کول پکار دی موسی علیه الصلاة والسلام نه چې کله الله تبارک وتعالی روح واغستو او دا روح اسمانونو ته ورله وړو نو الله تبارک وتعالی ته د تپوس وکړو وی موسی دا راته ووایه چې ځن کدن کې څه حالت و ځن کدن در باندې څنګه تیر شو موسی دا راته ووایه موسی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی الله د ځن کدن سخته داسې ده دا روح ایستل د انسان نه داسې دي لکه د ژوندۍ بیزې نه چې سرمن وباسي د ژوندۍ بیزې نه چې سرمن وباسي یا وی یو مرغۍ ده او ژوندۍ دې اور ته ویشتې ده ژوندۍ ته اور ته ویشتې ده او هغه د هغې اور نه الوتې هم نه شي او ژوندۍ پکې سوځي داسې حالات دي د ځن کدن داسې حالات دي د ځن کدن موږ ته پراته دي موږ د دنیا په کارونو کې دومره غرق شوي یو چې د حلال او د حرام تمیز را نه دی پاتې شوی دومره جوړ شوی یو چې د آخرت فکر را سره نشته د مونځ فکر نشته د روژې فکر نشته
د ذکر اسکارو فکر نشته، د درود شریف ویلو فکر نشته دی، د بل د حق خوړلو فکر نه کوو چې یاره دا زه خورم زما نه به د دې الله تپوس کوي، د دې پردي حق به زما نه تپوس کېږي. الله تبارک وتعالی دې زمونږ خاتمه په ایمان باندې کوي. الله تبارک وتعالی دې زمونږ اخره خاتمه په ایمان باندې کوي. که یو انسان نیک اعمال کوي هغه له په دې خپل نیکو اعمالو باندې ناز نه دی پکار. دا نه و چې زه خو رسېدلی سړی یم او دا نور خلک خو ټول ګناهګار دی، دا خو غرق خلک دی. او چې کم ګناهګار دی هغې له توبه ایستل پکار دي چې الله دا زه په کومو شاړو روان یم. او نیکانو خلکو ته هم کو نیکي کوئ نو په دې ناز مه کوه، د الله نه د خاتمې سوال کوه. د خاتمې اصل شی خاتمه ده. حدیث مبارک کې راځي انما الاعمال بالخواتیم، د اعمالو دارومدار چې دا په خاتمې سره دی. په خاتمې سره عثمان رضی الله تعالی عنه چې کله مقبرې ته ورغی او په قبر به یې سترګې ولګېدې نو ډېر زیات پې ژړل، حتی تر دې پورې چې دا اوښکې به یې په دې ږیره باندې بهېدې. نو چا ترې تپوس وکړو عثمانه د جنت ذکر کېږي د جهنم ذکر کېږي دومره نه جاړې، خو چې کله مقبرې ته راشي او قبرستان ویني او قبر ویني بیا ډېر جاړې، او د جهنم ذکر چې کېږي دومره نه جاړې. دا ولې؟ عثمان رضی الله تعالی ته وفرمایل وی دا قبر چې ده کنه دا د آخرت د پوړو نه اولنۍ پوړی ده. دا قبر کو په دې منزل کې ته کامیاب شوې خو وروستو نورو منزلونو کې به هم کامیاب شوې، خو کو د قبر په دې منزل کې ناکامه شوې وروستو بیا ناکامي او ناکامي ده، بیا خو کامیابي نشته دی. دې وجې نه نبي علیه الصلاة والسلام به فرمایل وی ما ته دا یره ده که نه چې تاسو به د خپل مړي دفن نه کوئ، کنه ما به الله تبارک وتعالی ته فرمایلی و چې تاسو ته د عذاب قبر ښودلی وي، خو تاسو به خپل مړي بیا دفن نه کوئ. او نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل وی دې څاروو باندې عذاب قبر نشته دی، کو چېرته په دوی باندې عذاب قبر وی په دې ځناورو باندې که نه تاسو به د دوی نه یو سې غوښه هم نه وخوړلی، په دې څاروو به سره غوښه نه وراغلې، کو چېرته دوی ته پته وي چې په موږ باندې هم عذاب قبر شته دی. دیو جن نبی علیہ الصلوۃ والسلام به فرمایل وی القبر روضة من ریاض الجنه او حفرة من حفر النيران. نبی علیہ الصلوۃ والسلام به فرمایل وی دا قبر چې ده کنه دا د خور یو ډیره کې مې حسابوي، دا د خور یو سله مې حسابوي، دا خو د جنت د باغچو نه یو باغچه ده یا د جهنم د کندو نه یو بدترینه کنده ده، یو بدترینه کنده ده. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی کله چې نیکمل انسان په دې قبر کې خودي شي، نیکمل انسان پکې کې خودي شي، دا قبر ورته وایي وی زما په شا زما په ملا چې څومره خلک ګرځېدل که نه په هغې ټولو کې ما ته ته خوښ وي، او ما وی چې ته به کله زما غېږې له راځې، نن زما غېږې له رالې ته ګوره زه ستا سره څومره ښه سلوک کومه. حدیث مبارک کې راځي وی د جنت بستره ورته وغوړولی شي، د برې نه اواز وشي البسوه من الجنه وافرشوه من الجنه، د جنت جامې ورته واغوندوئ، د جنت بستره ورته خوره کوئ، او د جنت د طرف نه یو کړکۍ ورته کولاو کړئ چې دا خوشبویانې ورته راځي او دا قبر پې کولاو شي. خو چې کله بدعمله انسان په دې قبر کې کېښودی شي نو حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي وي دا قبر ورته وي دا ځمکه ورته وي زما په شا چې څومره خلک ګرځېده که نه په هغې ټولو کې ما ته ته ناخوښه وي، ځکه چې ده په دې ځمکه باندې چغلي کوله، قتل کو، غیبت کو، زنای کوله، غلای کوله، هر قسمه ګناه د په دې ځمکه کوله. نو کله چې انسان په دې ځمکه باندې ګناه کوي دا ځمکه ورته خیرې کوي، ښه دې ځمکې ته ډېر زیات تکلیف میلاویږي د دې انسان د ګناه د وجې نه. نو دا ځمکه ورته وایي زما په شا چې څومره خلک ګرځېدو په هغې ټولو کې ته ماته ناخوښه وي، نن ته زما غېږې ته رالې ته ګوره چې ستا سره څه چل کومه. حدیث مبارک کې راځي وایي دا ځمکه پې داسې راجوخته شي راتنګه پې شي. نبی علیه الصلاة والسلام د خپلې مبارکې ګوتې په یو بل کې داسې ورکړې وایي ده دا چجې دا پختې په یو بل کې داسې ورننوځي لکه څنګه چې زما دا ګوتې مبارکې په یو بل کې ورلې، دا چجې په یو بل کې داسې ننوځي. د اسمان نه اواز وشي البسوه من النار وافرشوه له من النار، د جهنم جامې ورته واغوندوئ، د جهنم بستره ورته خوره کوي، او د جهنم د طرف نه دته یو کړکۍ کولاو کوي چې دا لوګي ورته راځي دې قبر ته. الله تبارک وتعالی دې پناه را نصیب کړي. بیا حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وی یو کم سل اجدهاګانې په ده باندې مسلط شي، یو کم سل اجدهاګانې
په هغه باندې مسلط شي او دې تر قیامته پورې چیچي. او نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل وی د دغه اجدهاګانو نه کو چرته یو اجدها دنیا ته راله او دنیا کې پوکي سیرپ وو د هغې پوکي به دومره زهر چې په مخ د ځمکه به چرته شینکې زرغون نشي. داسې خطرناک اجدهاګانې او ماران دي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی کو عذاب قبر د ځان نه سپکول غواړي او لر کول غواړي نو د الله ذکر کوه، د الله ذکر کوه. دا عذاب به هله سپکېږي چې کله ته څه کوې؟ د الله ذکر کوې. الله او د ذکر یوه نغده فایده دا ده که نه چې کله تا په راحت کې د الله ذکر کو که نه نو په مصیبت کې به د الله دعاګانې ډېر زر قبلې. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی کم انسان چې په راحت کې د الله ذکر کوي، راحت ته پې سکون دی پې بیا هم دی الله یادوي، نو وی کله چې په ده باندې تکلیف شروع شي که نه او دی الله ته فریاد شروع کړي، الله ته آواز وکړي الله مصیبت را باندې راغلی دی، وی دا پرشتي وی چې یاره دا آواز خو څه اشنا غونته آواز دی، دا آواز خو مخکې مونږ ډېر اورېدو خو مخکې مونږ په سکون سره په آرام سره اورېدو او اخکې آواز دی اوس پکې درد دی تکلیف دی، آواز اشنا دی. مخکې مونږ دا آواز اورېدو چې الله به یادو، اوس هم هغه آواز اورو چې الله یادوي خو مخکې پکې درد نه او اوس د یو کمزوري او د یو ضعیفه آواز غونته کې ښکاري، د یو کمزوري انسان آواز ښکاري. نو چې معلومات وکړي وي او دا هغه انسان دی چې الله به یې ډېر یادو خو نن پې تکلیف راغلی دی، نن پې څه راغلی؟ تکلیف راغلی. نو دا پرشتې الله ته د دې انسان سپارش شروع کړي وی الله چې کله په سکون کې و کله په آرام کې و ته ډېر یاد کړی الله، اوس پې مصیبت دی تکلیف کې دی الله دا تکلیف دې نه لرې که. د دې انسان پرشتې الله ته بیا سپارش کوي. او چې کله یو انسان په راحت کې الله نه دی یاد کړی او په ده باندې کله مصیبت راغی او دی الله ته آواز وکړي نو دا پرشتي وایي دا خو ډېر څه ناشنا غونته آواز دی، دا خو مخکې مونږ نه دی اورېدلی چېرته، دا خو مخکې مونږ نه دی اورېدلی خو اوس پې چېرته تکلیف دی او دا آواز اورو ناشنا آواز دی مخکې مونږ دا نه دی اورېدلی. الله نو په سکون کې په آرام کې په اطمینان کې په خوشحالۍ کې الله یاد کا، په وخت د تکلیف کې به تا الله یاد کړي، پرشتې به دې الله ته سپارش وکړي. الله نو یو خدا نغده پیدای په دنیا کې دا ده چې کله ته د الله ذکر کوي الله یادوي، په مصیبتونو کې به الله بیا تا یادوي. ښه په مصیبتونو کې به مونږ باندې مصیبت دا دی الله دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي. د سکون او د آرام په ټایم کې مونږ ته الله چرته یادي، مونږ خو په خپلو مستۍ کې یو او په خپله نشه کې یو او بس په خپلو عیاشو کې یو، خو چې چېرته په کور کې الله دې نه کړي الله دې نه کړي یو غم وشي که نه نو بیا د چېرته جالداره ټوپۍ ګوري په سر یې کېږدي، بیا یو هفته د ده ټوپۍ په سر باندې ته به دا لوی اوس چېرته د عمرې نه راغی، ښه یو هفته بیا دی ښه سم دمي، خو چې هغه مصیبت او غم لږ کم شي که نه نو هغه ټوپۍ بیا ورتاوه کړي، بیا په خپلو نشو تماشو کې شي، نو بیا هغه غم مونږ نشو برداشت کولی. وجه دا ده چې مونږ په خوشحالۍ کې الله نه دی یاد کړی نو په غم کې به الله بیا مونږ څه یاد کړي؟ الله نو یو دا چې په دنیا کې الله یادوي په وخت د راحت کې په وخت د مصیبت کې به الله تا یاد کړي، یوه پیدا دا ده په دنیا کې. دویم دا دی چې د الله دا ذکر دومره زورور څیز دی دومره زورور څیز دی چې دا تا ته په آخرت کې هم ډېره فایده درکوي، په آخرت کې هم ډېره فایده درکوي. لکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه کرامو سره ناستو، په دې دوران کې یو بانډچي صحابي راغی وی د الله پاک پیغمبره په مؤمنانو کې به هم داسې یو کس وي چې په جهنم کې به پروت وي او په جهنم کې به پاتې شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل وی نه داسې خو څه نشته دی، ټول مسلمانان به جنت ته ځي، ها یو مسلمان دی چې هغه به ډېر اخر ته په جهنم کې پاتې کېږي، هغه به ډېر اخر ته پاتې کېږي. صحابه کرامو تپوس کوي د الله پاک پیغمبر دا کوم انسان دی چې دی په جهنم کې د ټولو نه اخر ته پاتې کېږي؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل وی په جهنم کې به یو کس وي او هغه به د الله ذکر کوي او په چغه چغه به لګي چې یا حنانو یا منانو یا حنانو یا منانو، دا چغې به وي، دا چغې به د جبرئیل علیه الصلوۃ والسلام تر غوږو شي، جبرئیل علیه الصلوۃ والسلام به یې واوري چې د جهنم نه آواز راځي او آواز د الله د ذکر دی یا حنانو یا منانو،
دا आवाज دی الله ته आवाजونه کېږي د جهنم نه. نو جبرئیل علیه السلام به د الله د عرش ته لاندې په سجده پریوزي. چې په سجده پریوزي سر به په سجده پروت وي الله تبارک وتعالی به ورته فرمایي ارفع رأسک یا جبریل، ای جبریل سر اوچت کا. نو جبرئیل علیه السلام به سر اوچت کی. چې سر اوچت کی الله تبارک وتعالی به ورته فرمایي جبریل ولې څه ناشنا خبره وشوه چې په سجده پریوتې، څه چلو شو؟ جبرئیل علیه السلام به ورته فرمایي الله یو आवाज مې د جهنم نه واورېدو او ډېر په درد کې لګیا دی او ډېر په تکلیف کې لګیا دی او تا ته آوازونه کوي چې یا حنانو یا منانو. الله دغه کس خو د جهنم نه روباسه که نه. الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي ای جبریله لاړ شه د جهنم چې کوم داروغه دی چې د هغه نوم مالک دی او مالک ته ووایه چې دغه سړی روباسه کوم چې د یا حنانو یا منانو چغې وي. جبریل علیه السلام به لاړ شي داروغه ته به ووایي د الله تبارک وتعالی حکم دی چې په جهنم کې یو تن پروت دی یا حنانو یا منانو چغې وي هغه د جهنم نه روباسه. مالک په وایي ټیک ته د جهنم چې کم داروغه دی دی به لاړ شي جهنم ته، دی به په جهنم کې وګرځي خو دی به دغه کس پیدا نه کړي. حالانکه حدیث مبارک کې راځي وایي داروغه د جهنم چې دی مالک چې دی وایي ده ته به هر جهنمي داسې معلوم وي لکه څنګه مور او پلار ته چې خپل بچي معلوم وي. د مور او پلار خپل بچي خطا کېږي نه خطا کېږي. د جهنم چې کم داروغه دی مالک ته هغه ته به هر جهنمي داسې معلوم وي. خو دی په جهنم کې وګرځي دغه کس په پیدا نه کی. نو دی به واپس راشي. چې واپس راشي نو جبرئیل علیه السلام ته به وایي جبریله زه خو پسې ډېر وګرځېدم خو دغه سړی ما پیدا نه کو ځکه جهنم تازه ساه اغستی دی. جهنم تازه ساه اغستی دی او دومره ګرم شوی دی چې په جهنم کې د وسپنې او د ګټې او د انسان پته نه لګي چې کومه وسپنه ده او کومه ګټه ده او کوم انسان دی. دومره جهنم په غوسه کې دی او دومره ګرم دی ما ته پته نه لګي چې هغه پکې په کوم ځای کې پروت دی. جبرئیل علیه السلام به واپس راشي بیا به د الله تبارک وتعالی د عرش سره خواته په سجده شي. الله تبارک وتعالی به ورته بیا وفرمایي جبرئیل سر اوچت کا. جبرئیل علیه السلام چې سر اوچت کړي الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي چې ته خو ما لېږلی وې دې له چې کوم سړی یا حنانو یا منانو چغې وي هغه د جهنم نه روباسه راودیستو. جبرئیل علیه السلام به ورته وفرمایي الله ما مالک ته وویل د جهنم داروغه ته مې وویل خو هغه راته وایي چې جهنم تازه ساه اغستی دی او دومره ګرم شوی دی چې هلته د ګټې او د اوسپنې او د انسان پته نه لګي. نو مالک پکې پیدا نه کو. الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي ای جبریله لاړ شه او مالک ته ووایه چې د جهنم په پلانکۍ طبقه کې په پلانکي ګوټ کې دا سړی پروت دی او راوی باسه. الله تبارک وتعالی به ورته ځای وښیي. جبرئیل علیه السلام چې راشي د جهنم چې کوم داروغه دی مالک هغه ته به ووایي الله تبارک وتعالی فرمایي چې د جهنم په پلانکۍ طبقه کې او په پلانکي ګوټ کې دا سړی پروت دی راوی باسه. مالک په لاړ شي د جهنم چې کومه فرشته د پاغې مقرر دا به لاړه شي دغې سړي ته به ځان ورسوي. نو حدیث مبارک کې راځي وایي دا سړی به ډېر په عجیبه حالت کې پروت وي. وایي دا خپې نه دي دا به د سر سره تړلي شوي وي او لاسونه به د سټ سره تړلي شوي په زنځیرانو کې او په ده باندې به ماران او لړمانان رانښتي دی به خوري او دی به چغې څه وي یا حنانو یا منانو یا حنانو یا منانو ای ډېر رحم کوونکي ذاته بیا به هم دا چغې وي. نو د جهنم چې کومه فرشته د داروغه مالک هغه به دا زنځیران مات کی او به یې سپړي او د جهنم نه به یې روباسي. چې روباسي که نه نو جبرئیل علیه السلام ته به یې حواله کړي. چې حواله کړي جبرئیل علیه السلام به د ځان سره روان کړي. جبرئیل علیه السلام به لاړ شي بیا به د الله د عرش سره خواته سجده ولګوي. الله تبارک وتعالی به ورته بیا وفرمایي جبرئیل سر اوچت کا. جبرئیل علیه السلام چې سر اوچت کړي الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي جبریله ما چې په کوم کس پسې لېږلی وې هغه دې راوست او الله ده مې دی راوستی دی دا ولاړ دی. الله تبارک وتعالی به دې انسان ته وایي ای بنده ما تا ته پیغمبران نو در لیږلي دی به وایي الله را لیږلي دي. د هغې پیغمبر سره ما کتاب نو در لیږلی الله را لیږلی دی. تا ته ما نه وویل چې دا ګناهونه به نه کوي الله بلکل منع کړی دی ما بیا هم تا هغه ګناهونه کړي وو که نه الله ما بیا هم هغه ګناهونه کړي وو. الله پیغمبران دې را لېږلي وو کتابونه دې را لېږلي وو د ګناهونو نه دې منع کړي وو خو الله د هغې باوجود ما ګناهونه کړي دي. دی به اقرار وکړي خو بیا به هم دی وایي چې الله
یقینا زه ډېر مجرم یم ما ډېر ګناهونه کړي خو الله بیا هم ستا د رحمت نه ناامیده نه وم ځکه مې چغې والې چې یا حنانو یا منانو الله بیا هم ستا د رحمت نه ناامیده نه وم الله تبارک وتعالی به وفرمایي ای فرشتو تاسو هم ګواه شئ چې د کوم زما د رحمت امید ساتلی دی په دغې رحمت سره ما دی معاف کو په دغې رحمت سره دی ما معاف کو زه دې جنت ته داخل کوي جنت ته یې بوځئ الله تبارک دا آخري جهنمي دی ښه دا به د ټول نه آخر د مسلمانانو نه په جهنم کې پاتې شوي خو دی به هم هلته د الله ذکر کوي څه به وایي یا حنانو یا منانو او د دغه ذکر په برکت سره به الله د جهنم نه وباسي او جنت ته به داخل کی الله رونو سارا پکې شته دی لخوا الحمدلله سارا پکې شته دی الحمدلله اوس را سره موکه ده ځکه چې دا ساوځي که نه بیا هېڅ نشته دی بیا هېڅ نشته دی اوس را سره موکه ده سارا پکې ځي ښکته بره سا ځي د الله ذکر شروع کوي د الله یاد شروع کوي چا چې د چا سره مینه هغه ډېر یادوي زمونږ د الله سره مینه د الله به نه یادو او چې ته خبر شي چې پلانکی سړی ما ډېر یادوي نو هغه دې خوښې بدې دي شي خوښې نه شي نو الله تبارک وتعالی چې ته ډېر یادوي نو د الله به خوښ شي که خوښ پی نه شي د الله به بیا ډېر خوښ شي د الله ذکر ډېر کوئ او کومه خبره چې په ژبه باندې زیاته کېږي نو دا قرارې په زړه کې نیسي قرارې په څه کې نیسي نو په دې ژبه باندې ځان له د شپې راپاسه د تهجدو په ټایم کې او ځان له په توره شپه کې په یو ګوټ کې کښېنه او الله الله وایه الله الله او داسې وایه چې د اواز دې زړه ته کوزوه د اواز دې زړه ته کوزوه ګوره چې دا الله دا نوم ستا په زړه کې قرارې نیسي که نه نیسي حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي من اکل طیبا چا چې حلال روزي وخوړله خپل رزق حلال کو دویم نبی علیہ السلام فرمائی وعمل فی سنت په سنت باندې عمل وکړو او دریم نبی علیہ السلام فرمائی وامن الناس بوائقه خلق د خپل تکلیفونو نه محفوظ وساتو چاته تکلیف ورنکو نو نبی علیہ السلام فرمائی دخل الجنہ دا انسان جنت ته داخل شو دا جنتی انسان دی نو دا حدیث الفاظ ډیر زیات مختصر دي خو کو وکته شنو دا ډیر وسیع معنی لري ډیر لوی معنی لري پاره کې اول سیز بیان کړی دی من اکل طیبا چا چې حلال روزي وخوړله خپل روزي حلال کړله ځکه چې ستا روزي حلال نه و حرام و الله تبارک وتعالی ستا یو عبادت هم نه قبلې بیا ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي وایي کمې ګیډې ته چې حرام یوه نوڼۍ لاړه الله تبارک وتعالی د دغه انسان څلوېښت ورځې یو عبادت نه قبلې یو عبادت الله تبارک وتعالی د دغه انسان نه قبلې کومه ګیډه که چې حرامه نوڼۍ پرته وي دې وجه نبی علیہ السلام فرمایي من اکل طیبا چا چې خپل روزي حلال کړه د تمام عباداتو دارومدار دا په حلال روزي باندې روزي چې د حلال و د دې ډېرې زیاتې فایدې دي او د حرام روزي ډېر زیات نقصانات دي یو نقصان خو دا دی چې الله د عبادات نه قبلوي روزي د حرام و الله تبارک وتعالی د یو عبادت هم نه قبلوي په دنیوي نقصاناتو کې اول نقصان دا دی چې ستا به صحت خراب وي کم سړی چې حرام خور وي تاسو وګورئ په هغه کې قسمه قسم مرضونه وي قسمه قسم مرضونه پرې لګېدلي په خپله به هم صحت خراب وي دویم چې کوم حرام روزي دی په کومو بچو باندې خورئ دغه بچي به د ده تابعدار نه دا بچي چې رالوی شي دی خو د دې بچو دپاره حرامه کوي که نه خو دا بچي به د ده تابعدار نه دا بچي به د ده نافرمانه وي د دې بچو د لاسه به دی ډېر بېعزته ورځ تېروي ډېر په تکلیف پي د دې بچو د لاسه کم سړي چې په خپلو بچو باندې حرام روزي وخوروله درېیمه دا دی چې د ده کور والا د ده بیبي به نافرمانه وي ځکه هغې بیبي ته یې پته ده چې دی د الله نافرمان دی نو په داسې انسان باندې بیا زه څه کومه د دغې ښځې په زړه کې بیا د دې خاوند عزت هم نه وي چې کومې ښځې ته پته ولګېده چې زما دا خاوند حرام خور دی نو د داسې ښځې په زړه کې بیا د خاوند عزت نه پاتې کېږي نو درېیم نقصان یې دا دی چې ښځه به هم څه وي
نافرمانه به وي نافرمانه. نو د حرام روزه ډیر زیات نقصانان دي، په خپل به هم خرابي، اولاد به دیم نافرمانه وي، ښځه به دیم نافرمانه وي، په معاشره کې به دیم څه عزت نه وي. او حلاله روزي چې دي خوړله الله تبارک وتعالی به دي عبادات قبلي. یو نقده فایده دا ده عبادت به دي قبليږي. دویم دا دی روزي به لږه وي خو زړه ته به دي سکون وي، آرام وي، چین به وي، خوشحاله به په خپل روزي باندې. اگر چې لږه ده خو حلاله ده، ته به پرې رضا وي، خوشحاله به ضمیر به دي مطمئني. نو اول خبره نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا کړی دا من اکل طیبا، چا چې خپل روزي حلال کړه، حلال روزي وخوړله. دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وعمل فی سنت، چا چې په سنتو باندې عمل کو عمل. ځکه حدیث مبارک کې راځي ابو هريره رضی الله تعالی فرمایي وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل په اخر زمانہ کې چې زما امت په د فساد نه ډک وي ډک، په دغه وخت کې په یو سنت باندې عمل کول دومره ثواب لري لکه د سلو شهیدانو. د سلو شهیدانو نه په یو سنت باندې عمل کول دومره ثواب لري. اسمر لوی ثواب دی. په اخر زمانہ کې په سنت باندې به عمل کول ډیر زیات ګران شي، دا ځکه دومره ثواب لري. تاسو وګورئ کنه ګیره سنت طریقه ده. نن سبا ګیره هر سړی پرېښودی شي نشي پرېښودی. دې فتنو په دور کې هر سړی ګیره نشي پرېښودی. دا در چا کار نه دی، دا ډیر ګران کار دی. دارنګې هغه نور سنت خو پرېږده، په منظورو پسې چې کوم سنت و هغه خلک کوي، فرض کوي د جومات نه تښتي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې زما امت په فساد کې گرفتار شي، په ګناہوں کې گرفتار شي، په دغه وخت کې په یو سنت باندې عمل کول دومره ثواب لري لکه څومره ثواب چې سل شهیدان لري. او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وامن الناس بوائقه، چې خلق محفوظ شي د تکالیفونه، د تکالیفونه محفوظ شي. ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کامل مسلمان هغه دی چې نور مسلمانان د جبې نه محفوظ وي او د لاسو نه محفوظ وي. نور مسلمانان د جبې د تکلیف نه محفوظ شي او د لاسو د تکلیف نه محفوظ شي، دا کامل مسلمان دی. مطلب دا مسلمانان خو ډیر دي، خو کامل مسلمان هغه دی چې بل مسلمان ته نه په جبه تکلیف ورکوي نه په لاس باندې تکلیف ورکوي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وامن الناس بوائقه، چې خلق محفوظ شي د تکالیف ددنه نو دخل الجنه. دا صيغه نبی علیہ السلام په دې حدیث مبارک کې د ماضی ذکر کړی دا. مطلب دا دی چې دا سره جنت ته تللی دی، د جنت ته تللی دی، دسې د جنت ته تللی یقیني دی. دا ډیر جامع حدیث دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من اکل طیبا، چې حلال روزي وخوړله. یو خبره ځان د حرام نه اوساتو. او دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وعمل فی سنت، په اخر زمانہ کې د فساد دور دی، خلق د سنتو نه نفرت کوي او د بیا په سنتو باندې څه کوي عمل کوي. او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وامن الناس بوائقه، خلق د تکلیفونو نه محفوظ شو، د جبې د تکلیف نه خلق محفوظ وو، د لاس د تکلیف نه خلق محفوظ وو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دخل الجنه، دا انسان جنت ته داخل شوی دی، دا جنتی انسان دی چې دا درې اعمال پکې موجود وي. الله تبارک وتعالی دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی خلق په یو مجلس کې ناست دی، په یو مجلس کې ناست او په هغه کې د الله ذکر ونه شو، نو دا داسې ده عن مثل جیفة حمار، لکه د مړ خر باندې چې دوی راټول شوي په مردار راټول شوي د هغې نه پاسېد. یو مجلس ته راټول شوی او ناست دی پکې ګپې شپې پکې لګي، د نیمې نیمې شپې پورې څه فالتو مجلس چې دا په دې مجلس کې کېږي خو د الله ذکر پکې نه کېږي. نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د دې مثال داسې لکه دوی یو مردار ته راټول شوي او لاړو پاسېدل، مردار ته راټول شوي وو. نو د داسې مجالسو نه ځان ساتل پکار دي. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وکان علیهم حسرة یوم القیامه، دغه مجلس په د دوی باندې په ورځ د قیامت افسوس وي. په ورځ د قیامت په داسې مجالسو باندې دی جاړي چې الله ما په داسې مجالس کې ولې شرکت کړی دی چې په هغه کې ستا د نافرمانۍ خبرې کېدې او ستا ذکر پکې نه کېدو.
نن سبا ګورې جمع دی بیٹکونو کې پانګټو کې اور بل کړی دی یا ته هیټرې لګېدلې دي او بس ډډې والي دي څه فالتو خبرې دي چې هغه کېږي خو په هغې کې د الله ذکر نه کېږي د داسې مجالسو نه احتراز پکار دی په کومو مجالسو کې چې د الله ذکر نه کېږي او چېرته هم په یو مجلس کې کېناستې په یو مجلس کې کېناستې او خبرې ترې پکې ډېرې وشوې پته نه لګي چې ما پکې ښې خبرې وکړې خو بدې خبرې وکړې نو بیا پکار دا ده چې د داسې مجلس نه پاسي نو په آخر کې یو دعا د هغه ووایه که څه کوتاهۍ پکې درنه شوي نو هغه به درته الله تبارک وتعالی څه کړي معاف کړي لکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي من جلس مجلسا کثر فیه لغته څوک په یو مجلس کې کېناست او پای کې ډېرې خبرې وکړي ډېرې خبرې پکې وکړي سمې خبرې پکې مو وکړي ګډې وډې خبرې پکې مو شوي او بیا د پاسېدو نه مخکې دا دعا وویله چې سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي و الا غفر له ما كان في مجلسه ذلك الله تبارک وتعالى ورته د مجلس کې چې څه ویلې شو دا غي معافي ورته وکړه دا غي ورته معافي وکړه نو یو مجلس کې د ناس ته کړی و او ډېرې خبرې دې پکې وکړې او پاسې دې صدر دې وګې تکاو دا غي نه مخکې دا دعا وایا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك دا وایا چې کمی خبرې درنه پالتو په دې مجلس کې شوي الله تبارک وتعالی درته هغه څه کړلی معاف کړي نو دا د مجلس د پاسېدو دعا ده چې دا هر مسلمان ته یاد دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مجلس کې چې ناس ونه هم څه الفاظ به ویل په جواب باندې دا خو د مجلس نه پاسېدو دعا ده خو چې نبی علیہ السلام په مجلس کې ناس تو نو هم به په دې جواب باندې څه الفاظ جاری لکه حدیث مبارک کې راځي عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي وی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په یو مجلس کې ناستو یا به منز وکړو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تکلم بکلمات څه خبرې به کولې خو معلومیږي دا چې پټي به کولې او پټي نه کولې خو عائشہ رضی الله تعالی عنها به اورېدلې به تاسو ته ضرورت نه نو نبی علیہ السلام په مجلس کې ناستو په دې جبه باندې به الفاظ پټ ویل لږ شان منز به وکړو الفاظ به پټ ویل عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي وی فسالته ما دا غنه تاسو کو د دې کلماتو متعلق ما د نبی رسول الله سلام تاسو کو چې د الله پاک پیغمبر چې په مجلس کې ناست نو پټ سوای یا منځو کې دا غینه ورست سوای نو دا سوای د الله پاک پیغمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی عائشہ دا زس الفاظ واما خدا چې کله ته په مجلس کې ناست او دا وای کنه او کمی خې خبرې دی پکې کړي نیک خبرې دی پکې کړي نو دا کلمات پاغي باندې مهر وای تا په مجلس کې خې خبرې کړې دي او دا کلمات ته وویل نو ستا په خبرو باندې مهر وو د الله دربار ته ورسولې یعنی الله قبول کړي ستا دا خبرې او کو بدی خبرې درنه په مجلس کې شوي نو کان کفاره له دا الفاظ دغه د فارس شولا کفاره شولا هغه بدی خبرې درته الله په دې الفاظ باندې معاف کړي عائشہ رضی الله عنها فرمایي ما تاسو کو د الله پاک پیغمبر کوم الفاظ دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك دا الفاظ دي نو دا نبی رسول الله چې په مجلس کې ناستم پټ په ویلو او چې کله منځ به وکونم دا الفاظ به ویلو نو موږ لم پکار دي چې په یو مجلس کې ناسیو څه خبرې اترې وکړو نو چې دا کلمات پسې وایو یا منځ کو نو چې د مانځنه ورسره دا کلمات وایو نو کو په دغه مجلس کې موږ خې خبرې کړې خو الله را لپاره کلمات سره قبول کړي او کو د جبې نه پکې سبد الفاظ وتی سبد خبرې وتی نو الله تبارک وتعالى دا الفاظ دغه د لپاره کفاره او ګرځول غیرات معاف